نورونو دا تمیم الداری صحابی رضی الله تعالی عنہ دې فرمایي وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه کوله مونږ په سمندر کې روانو نو سمندر په چاپو راغی نو زمونږ نه لاره خرابه کړله لاره یې رانه ورکه کړله یو میاشت مونږ په سمندر کې وو بالاخر یو ټاپو ته برابر شو دې ټاپو له چې کله زه ورپورې وتم نو مونږ روان شو څه ملګري یو په دې کې یو کس مونږ ولیدو چې د سر نه واله تر خپو پورې په ویښتانو کې پټ دی مونږ پې آواز وکړو څوک یې هلکه نو هغې راته ویل انا الجاسوسه زه جاسوس یم خو تاسو څوک یې وایي مونږ ورته ویلې چې مونږ خو د مکې معظمې باشندګان یو عرب یو اگر چې تمیم الداري رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی چې دی نصراني و اصل نه عرب خو نصراني شوی و بیا د نصران نه راواوړي د اسلام ته مسلمان شو خو د دې نصرانیت اثرات په عربو باندې ډېر زیات شوي نو اکثره د عربو علاقې هم نصرانیانو ته راوړېدل وي ځکه دی د بنو لحم قبیلې نه و او بنو لحم قبیله د شام کې یو علاقه ده یو قبیله ده چې دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره غټه ځمکه هم ورکړې وه داسې غرونه او ځمکې دی ورته وربخلې وي جلیل القدر صحابي دی نو دی فرمایي وایي کله دا خبرې چې مونږ سره وکړې نو راته ویلې چې مخکې زمونږ مشر دی هلته ورشئ او تاسو نه هغوی څه پوښتنې کوي وایي مونږ مخکې روان شو چې ګورو یو آبادي راله یو قلعه دی یو قصر دی دې قصر ته چې وردننه شو نو یو کس دی د دې زنګنونو پورې په زنځیرونو تړلی شوی دی او د غاړه کې هم زنځیرونه پراته دي نو موږ سره خبرې شروع کړې راته ویل تاسو د کوم دی موږ ورته ویل چې موږ د عربو یو عرب یو وایي راته ویلې چې یو څو پوښتنې درنه کوم جوابات راله راکوي ما ورته ویلې چې ښه کوه وایي راته ویلې چې په شام کې یو باغ دی نخل بیسام په نامه باندې په هغې کې کجورې شته که نشته وایي موږ ورته ویلې ښه ډک دی د کجورو نه او ډېرې کجورې لري وایي راته ویل عن قریب چې دغه باغ به ختم شي دا باغ اوس ختم شوی دی ښه زما د دې خبرې د اول او د اخر به یې راواخلې لږ د سوچ او د درد دپاره دا خبره کوم مونږ خو غافلی وایي د اتي په غوږ کې ودی مونږ هغه خلک یو د اتي په غوږ کې پراته یو صیبه د هېڅ نه خبرېږو چې ماشي داسې لاړه او که ماشي داسې لاړه خو عمر را باندې ختم دی ویل راته ویلې چې دویمه پوښتنه درنه کومه بحیره تبریه اوبه پکې شته دی وایي مونږ ورته ویلې چې اوبه پکې شته دی وایي راته ویل عن قریب چې دا به وچه شي دا اوبه به ختمې شي او تقریبا چې تیر کال دا خبره ما تاسو ته کړې مو په ذهن کې به هم ناست دی چې هغه اوبه سطحه ډېره ښکته تلې ده تر دې پورې چې په هغې کې څه بعضې اثار راښکاره شوي دي او دریم راته ویلې چې په شام کې یو چینه ده عین الزغر په هغې کې اوبه شته دی وایي مونږ ورته ویل هغې کې اوبه شته دی وایي راته ویلې چې عن قریب دا چینه به موچه شي نو اهل علم فرمایي تقریبا په 13 کلونو کې چې دا چینه وچه شوې ده او څلورمه خبره راته وکړله چې هغه نبي پیغمبر چې الامي چې هغې نه چېرته مدرسه ویلې نه مکتب ویلی دی نه چا نه سبق ویلی سپاره ویلې ده هغه نبي هغه راوتلی دی که نه دی راوتلی وایي موږ ورته ویل چې هغه راوتلی دی وایي راته یې ویلې دغه په زنځیرونو تړلي شخص راته ویلې چې ګوره دغه سړی چې راوتلی دی دا نبي پیغمبر د دې تابعداري وکړي او د دې په تابعدارۍ کې ستاسو دپاره نجات او کامیابي او ګټه ده او د دې په نافرمانۍ کې ناکامي ده او عن قریب ده چې ما ته به الله اجازه وکړي او زه به د دې زنځیرونو نه راخلاص شم او دنیا له به درووځم 1400 کاله د دې واقع شوي دي وروڼو او دا یې ویلي عن قریب او دا 4 علامې ښودلي رسول الله راووتلو هغه باغ وچ شوی دی هغه چینه وچه شوې ده په هغه سمندر کې بحیره تبریه هغه په وچېدو ده د اوبو سطحه یې په کمېدو ده نو عن قریب دا دی چې دغه دجال به راوځي دي دنیا له او دومره خطرناکې فتنې دي وروڼو چې هیڅ سړی به ترې بچ پاتې نشي الا ماشاء الله.